سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او د دې ویډیو اوله برخه زموږ سره پر ټیک ټاک او فیسبوک پیج باندې کتلای شئ او دوهمه برخه پر همدغه ځای شروع کیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو راځو خپل کیسې ته چې پر هماغه ځای شروع کیږي. هټلر یوازیتوب غوره کوي او له خلکو څخه لرې اوسېدی. وروسته له دې پیښې څخه له پلار او ښوونکي سره بد چلند کوي او د ښوونځي نمرې یې هم خرابې سوي وې. خو د وخت په تېرېدو سره د هټلر شوق بدل سو. اوس یې غوښتل هنرمند سي. 2 ځلې یې د هنرمندۍ په ښوونځي کې د داخلېدو هڅه وکړه، خو دواړه واره ناکامه سو. په همدې وخت کې هټلر د جرمني تاریخ او د خلکو سره مینه پیدا کړه. که څه هم په اتریش کې زېږېدلی و، خو زړه یې له آلمان سره تړلی و. د ماشومتوبه یې د آلمان ملي سرود ویلی او د آلمان په تاریخ پسې یې خطونه لیکله. وروسته د هټلر پلار هم مړ سو. د دې وروسته هټلر له ښوونځي څخه وشړل سو ځکه نمرې یې ډېرې خرابې وې. هغه په بې مقصده ژوند کاوه. د یتیمۍ مرستې یې مصرفولې او مور یې هم ناروغه وه. په همدې وخت کې د هټلر مور هم مړه سوه. د 1909 کال د سپتمبر پر 21 باندې له دې وروسته هټلر یوازې او بې کسه پاته سو. نه یې کور درلودی او نه هم د خوراک ډوډۍ. هغه د کار په لټه کې ګرځېدی او ژړل به یې. نه یې یو پیسه درلودله چې ویې خوري او ژوند وکړي. له همدې کبله هټلر هم مزدوري کوله، انځورونه یې جوړول او خرڅول به یې. لنډه دا چې د ژوند لپاره به څه کېدل هغه به یې کول. په دې توګه هټلر یو عادي ژوند پیل کړي. په همدې وخت کې هټلر د شالوال کارل لوګر سره مخ سو. هغه یو داسې سړی و چې د نژادي کرکې له امله مشهوره و او د جرمني سره یې ډېره مینه درلودله. هټلر په هغه وخت کې د ماریا هیلف په سیمه کې اوسېده، چیرې چې د جرمني ملتپالنه د هر سړي په زړه کې وه. د همدې کبله هټلر ته هم د جرمني او سیاست په اړه ډېره لیوالتیا پیدا سوه. هټلر د ښاروال کارل لوګر سره ډېره مینه درلودله. همدا وجه وه چې هره ورځ به یې زیات اخبارونه لوستل تر څو له سیاسي خبرونو ځان خبر وساتي. په دې وخت کې هغه له یهودیانو سره هیڅ کرکه نه درلودله. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې هغه له یهودیانو سره په خپل انځور جوړولو کاروبار کې معامله درلودله. خو کله چې لومړۍ نړیواله جګړه پیل سوه دا هر څه بدل سوه. کله چې هټلر د جګړې د پیل خبره واورېدله نو سمدلاسه جرمني ته ولاړی او پرېکړه یې وکړه چې پوسته به داخلېږي. هټلر د یو سرتیري په توګه د جګړې برخه سو، چیرې چې د پیغام رسولو دنده یې درلودله. خو ورو ورو په پوځ کې یو پیژندل سوی شخص انتخاب سو. هغه په ډېرو جګړو کې برخه واخیستله، لکه د ایپر لومړۍ جګړه، د سوم جګړه، د آراس جګړه او د پاسندیل جګړه. هټلر د سوم په جګړه کې ټپي سو، خو بیا هم تسلیم نه سو. د هغه زړورتیا ته درناوی وسو او ورته د آیرن کراس میډال ورکول سو. د جګړې وروسته هټلر ډېر وخت روغتون کې تیر کړی ځکه سخت ټپي سوی و. د جګړې تر پایه پورې د جرمني ملتپالنه په هټلر کې ډېره قوي سوې وه. هغه د جرمني د ماتې نه سخت خفه سو. هټلر باور درلودی چې ملکي مشران، یهودیان او مارکسیستانان د جرمني د ماتې لامل سوي دي. د ده په فکر سره دغه خلکو د جرمني ملاتړ مات کړي او د شرم تړونونه لاسلیک کړل. همدلته د نازیزم نظریه د هغه په ذهن کې وزېږېدله. له 1914 څخه تر 1918 پورې لومړۍ نړیواله جګړه وسوه چې پکې د انګلستان، فرانسې او روسیې متحدو هیوادونو د مرکزي هیوادونو چې جرمني هم پکې کې و ماته ورکړه. د جرمني له ماتې وروسته سیاسي حالت ډېر خراب سو. حکومت نه و. له همدې کبله بېلابېلو ګوندونو هڅه وکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د دې لپاره د وایمار په ښار کې غونډه وسوه او هلته یو نوی حکومت جوړ سو چې وروسته د وایمار جمهوریت په نوم هم مشهور سو. د دې حکومت لپاره د خلکو رایې هم واخیستل سولې. ښځو ته هم د رایو په ورکولو کې حق ورکول سو. خو د جرمني ډېر خلک د دې جمهوریت مخالف وه ځکه دوی باور درلودی چې وایمار حکومت د داسې تړونونو لاسلیک کړل چې جرمني یې تباه کړي. تر ټولو سخت تړون د ورسای تړون و. د دې تړون له مخې جرمني خپلې استعماري سیمې 14% خاوره، 15% اوسپنه، 14% سکاره له لاسه ورکړل. د متحدو هیوادونو له لوري داسې شرطونه پرې ولګول سول چې د جرمني اقتصاد یې له منځه یوړی. د دوی ټولو سرچینې واخیستل سولې. جرمني ته د جګړې ټول تاوانونه ورپاتې سول. شاوخوا 4.6 میلیارډ پونډه وه. دا یو ډېر دروند تاوان و، سربیره پر دې چې د جرمني پر پوځ باندې هم بندیزونه ولګول سول. ډېر خلکو په شمول د هټلر وایمار جمهوریت او د ورسای تړون ته د جرمني د تباهۍ لامل ورکړ. ورو ورو د وایمار جمهوریت مخالفت زیات سو. د ملیپالو، نیشنلستانو او سوسیالیستانو، کاتولیکانو او دیموکراتانو پر ضد تبلیغات پیل کړل ځکه دا ټول د وایمار حکومت ملاتړ کوي. هغوی دې خلکو ته د نومبر جنایتکاران ویل، یعنی هغه څوک چې د جګړې پای ته رسولو او تړون لاسلیک کولو سره د جرمني سره خیانت وکړي. د جګړې پای د ماتې احساس د هټلر ذهن ډېر اغېزمن کړی و. د جرمني اقتصاد تباه سو. خلک لوري ته پرېښودل سول او ټولنیز فکر هم بدل سو. رسنیو د نارینه‌وو لپاره یو داسې انځور جوړ کړ چې باید توند وي، زړور او جګړه‌ییز وي او ښځه باید یوازې د کور کارونو ته ځان وقف کړي. د جګړې د خندق ژوند یعنی ټرنچ لایف هم ډېر تمجید کېده،
خو په حقیقت کې دا یو ډیر سخت ژوند و د باران خټو غازونو او د دشمن دوزو ترمنځ. لدې ټولو سره په هیواد کې د دیکتاتوري فکر هم خپور سو. سیاسي بېنظمي دوام وکړ. د ویمار جمهوریت مخالفي ډلې جوړې سولې لکه سپارتاسس لیګ چې د روسیې د بلشویک انقلاب نه اغیزمن شوی و. هغوی غوښتل چې د شورویانو په څیر نظام راولي. کله چې احتجاجونه زیات سول ویمار حکومت د فری کورس نه مرسته وغوښتله. دا یو ډله پخواني عسکر و او بیروزګاره کسان و. هغوی د حکومت لپاره کار کوي خو ډیر سخت چلند یې درلودي. وروسته سپارتاسستانو د جرمني کمونیست ګوند جوړ کړ او د ویمار د حکومت مخالفت ته دوام ورکړ. د جرمني حالت ورسته بلې خرابېدی. خلک وږي وو خو بیا هم باید د جګړې توان ورکړي. د جرمني د سرو زرو زیرمې خالص وې او کله چې د متحدو هیوادونو توان نه ورکاوه فرانسې د جرمني صنعتي سیمه روهر تر خپل واک لاندې کړله. د روهر سیمه د نړۍ تر ټولو زیات سکاره درلودله. له دې وروسته المان د خراب اقتصاد حالت د سمولو لپاره د پیسو چاپ ته شروع ورکړه. د پیسو چاپ ډیر زیات سو خو د هغو ارزښت ډیر ټیټ سو. هلته داسې حالت سو د ډوډۍ اخیستلو لپاره به تا هم ډیرې پیسې وروړلې. د قیمتونو د دومره لوړوالي له کبله یو نوی نوم پیدا سو، هایپر انفلاسیون، یعنی د انفلاسیون له حده وتل. انفلاسیون ګراني ته ویل کیږي. په هماغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو المان ته د مرستې لاس ورکړ. خو بیا په امریکا کې یو سخت اقتصادي بحران راغلی چې هغه د عظیم اقتصادي بحران یا ګریټ ډیپریشن په نامه یادېږي. د دې وروسته امریکا خپل مرسته بند کړله چې دا خبره د المان لپاره نور هم خراب وسوله. له یوې خوا د امریکا مالي مرسته بند شوه او له بلې خوا د نړۍ اقتصاد خراب شو. د 1922 کال تر پایه پورې د المان صنعتي تولید 40% راټیټ شوی و او شاوخوا 6 میلیونه کسان بیکاره ګرځېدل. خلک سړکونو ته راووتل، د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د خلکو باور د حکومت نه ختم شوی و. په همدې خراب حالت کې هټلر موقع پیدا کړه. هغه دا حالت په خپل ګټه سره وکاروي او د جرمني مشري ته ورسېدی. له همدې ځایه د هټلر او نازیزم نوې دوره پیل شوه. هټلر له پوځ څخه له وتلو وروسته په 1919 کال کې د المان د کارګردانو ګوند سره یو ځای شو. دا ګوند ډیر کوچنی و خو هټلر ډیر ژر پکې مشهور شو. هغه د ګوند غړي راټول کړل او د هغوی ملاتړ یې ترلاسه کړ. وروسته د ګوند نوم بدل کړ او ورته د ملي سوسیالیستي الماني کارګر ګوند نوم ورکړ چې وروسته د نازي ګوند په نوم مشهور شو. نازیزم یو نظریه و چې د هټلر په وخت کې راووتله. د دې نظریې له مخې خلک د نسل، بڼې او رنګ له مخې درجه بندي کېدله. ځینې خلکو ته په لوړه درجه سره کتل کېدل او ځینې نورو ته بیا په ټیټه درجه سره کتل کېدل. هټلر د المان د واک اخیستلو لپاره کار شروع کړ. په 1923 کال کې یې هڅه وکړه چې د باوریا سیمه لاندې کړي خو ناکام سو او بندي سو. په زندان کې یو کتاب ولیکي چې د کتاب نوم زما مبارزه وه. په دې کتاب کې خپل نظریات او راتلونکي پلانونه بیان کړي وو. هټلر له بند څخه تر وتلو وروسته بیا د خپل ګوند د پراختیا کار شروع کړ. هغه ډیر سخت کار وکړ او تر 1930 پورې یې ګوند ډیر پیاوړی سو. په 1930 کال کې د اقتصادي بحران له کبله خلک ناامیده شوي وو. هټلر خلکو ته د ښه راتلونکي ژمنه ورکوله او د نازي تبلیغاتو له لارې یې د خلکو زړونه ګټل. د هغه اغیزمنو ویناوو خلکو ته دا باور ورکړ چې هغه ته رایه ورکړي نو جرمني به له دې خراب حالت څخه راوباسي. په 1928 کال کې کله چې هټلر لومړی ځل وټاکونو ته ولاړی یوازې 2.8% خلکو رایه ورکړي وې. خو په 1932 کال کې هغه د ټولو ګوندونو نه ډېر رایه واخیستلې، شاوخوا 18 میلیونه رایه اخیستې وې. وروسته یې خپل اصلي مخ ښکاره کړ. هغه پوهېده چې د المان اساسي قانون د بیړني حالت او د ولسي حقونو د ځنډولو اجازه ورکوي، نو د مناسب وخت انتظار یې کاوه. په دې جنوري 1933 کال کې ولسمشر هایډنبرګ هټلر د المان صدر اعظم وټاکه. خو یوازې یوه میاشت وروسته د فروری په 28مه د المان پارلمان ته اور واچول سو. هټلر له دې پیښې څخه ګټه واخیسته او په المان کې یې بیړنی حالت اعلان کړ. د خلکو ټول ازادي ترې واخیستل شوله. وروسته د اختیاراتو قانون راوستی چې المان یې یو دیکتاتور هیواد جوړ کړ. دا قانون ټول واکونه هټلر ته ورکړل. هټلر ټول سیاسي ګوندونه او اتحادیې بندي کړلې. د اقتصاد، رسنیو، پوځ او فضا بشپړ واک په خپل لاس کې واخیستی. د ځان لپاره یې ځانګړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل چې د مخالفین یې نیول. هټلر اوس د المان واکمن سو خو پیسې نه وې، نو یې پریکړه وکړه چې د هیواد اقتصاد سم کړي. هغه یو اقتصاد پوه هالمار شاخت وګوماري چې د المان اقتصاد ښه کړي. د هغه پلانونه نتیجه مثبته وه. د بشپړې روزګاري او تولید هدفونه یې وټاکله. د هټلر د واک پر وخت باندې د المان د بهرنیو چارو حالت هم ښه سو. په 1933 کال کې یې د لیګ اف نیشن څخه هم ځان بهر کړ. په 1938 کال کې یې رایلند سیمه بیرته ونیوله او بیا یې اتریش او المان سره یو ځای کړل. وروسته یې بیا چیکوسلواکیا هم قبضه کړله. انګلستان د هټلر د دغو کارونو پر وړاندې څه ونه ویل، ځکه دوی فکر کاوه چې د ورسای تړون له مخې المان ته ډیر ځان رسېدلی و. په څو کلونو کې هټلر المان بیرته پیاوړی کړ،
خو د ده تمه نوره هم زیاته سوه. شاخت هغه ته وویل چې د هیواد مالي حالت لا هم کمزوري دی، خو هټلر د چا خبره چیرې منله. وروسته یې شاخت له دندې څخه لرې کړ او د جګړې پرېکړه یې وکړه، ځکه د ده په باور که آلمان نورې سیمې لاندې کړي نو ډېر سرچینې به ترلاسه کړي او اقتصاد به یې هم ښه سي. د 1929 کال په سپتمبر کې هټلر پر پولند باندې حمله وکړه او په دې سره فرانسه او انګلستان هم جګړې ته داخل شول. همغه شان چې برتانیه د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال له بلجیم سره د مرستې ژمنه کړې وه، برتانیه له پولند سره هم تړون لاسلیک کړی و چې له مخې یې باید پولند ته د جګړې پر وخت مرسته ورکړي. له بلې خوا جرمني د ایټالیا او جاپان سره درې اړخیزه تړون کړی و تر څو د نړیوال ځواک په کچه کې خپل اثرات زیات کړي. که وګورو د دوهمې نړیوالې جګړې تر 1940 پورې د جرمني حالت ښه و، خو هټلر د قدرت په نشې کې یوه ستره تېروتنه وکړله چې له امله یې جرمني جګړه وبایلله. په اصل کې کله چې هټلر ولیدل چې جګړه یې ګټلې ده، نو غوښتل یې هغه زاړه خوبونه پوره کړي چې کلونو مخکې یې لیدلي وه. د ختیځې اروپا نیول. د دې خوب د پوره کولو لپاره هټلر په 1941 کال کې پر شوروي اتحاد باندې جګړه اعلان کړه. د دې وروسته هټلر ونه توانېدی چې په ختیځ کې د شوروي اتحاد او په لویدیځ کې له برتانیې سره یو ځای مقابله وکړي او په پایله کې د شوروي پوځونو تر برلین ورسېدل چې دا کار شوروي اتحاد ته په نړۍ کې یو نوی ځواک ورکړ او یو نوی نوم یې ورکړ. امریکا تر اوسه جګړې ته نه و ورګډه سوې، خو جاپان وروسته له هغې د جګړې برخه سوه چې د امریکا په پرل هاربر بندر باندې یې برید وکړي. جګړه اوږده سوه. هټلر چې ولیدل چې نور یې د جګړې کنټرول له لاسه وځي، پرېکړه یې وکړه چې له جګړې څخه مخکې به په برلین کې پاته نه سي. هلته یې په یو ځایخانه کې خپل ځان او خپله ښځه ووژل. د ځان وژلو څخه مخکې هټلر د خپل ډاکټر ورنر هانس څخه وپوښتل چې د ځان وژنې تر ټولو غوره لاره کومه یوه ده. هغه ورته د زهر او توپنچې مشوره ورکړه او هټلر ځان په ټوپک سره وویشتی. د نړۍ تر ټولو خطرناکه واکمني په همدې ډول پای ته ورسېدله. نازیان د خپل واکمنۍ په موده کې د خلکو د ډلهییز قتل مسؤل پیژندل شوی و. د نازیزم له مخې ټول انسانان برابر نه دي. د ټولنې خلک باید د لوړ او ټیټ طبقې له مخې وویشل سي. د نازیزم له نظره یوازې هغه خلک د ټولنې د برتري طبقې برخه دي چې سپین پوست، شین سترګې او د شمالي آلمان اریایي نسل وي. باقي یهودیان د ټولنې تر ټولو ټیټه طبقه ګڼل کېدله او د نازي خلکو د دشمنانو په توګه ورته کتل. په ټوله کې خلک د خپل ظاهري بڼې له مخې ارزول کېدله. نازیان یوازې هغه خلکو ته ترجیح ورکوله چې خالص او روغ رمټ نوردک اریایان وه. د هټلر د واکمنۍ پر مهال تر ټولو زیات ظلم او شکنجه به یهودیانو ته ورکول کېدله. نازیان یهودان خپل دشمنان بولي. دا دشمني له ډیرو پخوا زمانو څخه روانه وه. نازیانو باور درلودی چې یهودیانو حضرت عیسی علیه السلام وژلی دی. له منځنیو پیړیو راهیسې په یهودیانو تبعیض کېده. د یهودیانو پر ضد د کرکې تر ټولو لوی لامل د جرمني ماته وه په لومړۍ نړیواله جګړه کې. هټلر باور درلودی چې همدغو یهودیانو د مالي پلوه له متحدینو سره مرسته کړې وه. له همدې کبله جرمني مات سو. هټلر یهودیان د جرمني دننه خیانتکاران بلل. هغوی ته د استوګنې جلا سیمې ورکول سوي وې چې خلکو به ورته ګیټو ویل. هټلر د خلکو تعریف د نسل پر بنسټ کاوه او ویل به چې د یهودیانو د مذهب بدلول بې فایدې دي، ځکه د هغوی د له منځه وړلو یوازینۍ لاره د دوی ختمونه ده. دا وروستۍ ختمونه یعنی مرګ. هټلر باور درلودی چې د هیواد ځوانان باید په سیاست کې فعال وي. هغه ویل یو قوي نازي ټولنه یوازې هغه وخت جوړیږي چې د هیواد ماشومان ته نازیزم وروښول سي. هټلر ماشومانو ته د ښوونځیو له لارې د یهودیانو کرکه ورزده کوله. هغه لومړی ټول یهودي ښوونکي له ښوونځي څخه وشړل. بیا د نازي ماشومانو ته اجازه ورنکړل چې له یهودي ماشومانو سره یو ځای کښېني. ماشومانو ته کرکه ورزده کېدله. هټلر فزیکي معلول ماشومان هم له ښوونځي څخه وشړل او وروسته یې په ګازخونو کې ووژل. یوازې ښه جرمنیانو د ښوونځیو حق درلودی. نازیزم د ماشومانو د درسي کتابونو برخه وګرځول سوه. هغوی ته ویل کېده وفادار او امرمنونکي واوسیږي. د یهودیانو څخه باید کرکه وکړي او د هټلر سره باید مینه وکړي. د هټلر د واک پر مهال ماشومان ته ویل کېدل چې ښځې له نارینهو څخه جلا دي او د برابرۍ مفهوم نشته په دې کې. که ښځه د نارینهو په څېر سي ټولنه به تباه سي. هلکانو ته ویل کېده چې باید تندخویه، جګړه ماره او زړور واوسیږي او ښځې باید ښې مندې وي او خالص اریایي اولادونه وزېږوي. ښځو ته دا هم ویل کېدله چې خپل پاکوالی وساتي او له یهودیانو څخه لرې پاته سي. که یوه ښځه د نازي له معیارونو خلاف ماشوم وزېږوي نو سزا به ورکول کېږي، او که یوه ښځه خالص نازي ماشوم وزېږوي نو انعام به ورکول کېدی. په همدې ډول د تعلیم او تربیې سره نازیزم هم خپرېدی. خو د هټلر له مړینې وروسته نه یوازې جرمني بلکې ټوله نړۍ پوه سوه چې جګړه یوازې کرکه او تباهي راولي. د دې جګړې له پای وروسته د ملګرو ملتونو یونایټډ نیشن په څېر سازمانونه جوړ سول. د نن ویډیو مو همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ، او که د کوم شي په اړه باندې معلومات غواړئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ.
چې موږ تاسو ته پر هغه باندې یو بشپړ ویډیو جوړ کړو. تر بیا مو الله مل شه.